السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل د موبایل هیر شوی کوډ خلاص کړئ. هو ملګرو که چیرې له تاسو څخه د ستاسو د موبایل کوډ هیر شوی وي، اوس تاسو خپل موبایل نشئ خلاصولی، نو تاسو مه پریشانه کیږئ. تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل د موبایل هیر شوی کوډ خلاص کړئ. هو ملګرو ګوره له ما سره هم یو موبایل ده، د دې کوډ له ما څخه هیر سو، ماته اوس کوډ نه ده معلوم، نو دغه به اوس زه په هغې طریقې باندې خلاص کړم. کومه طریقه زه تاسو ته درښیم ملګرو، دا کومه طریقه زه تاسو درښیم، دغه طریقه په ټولو موبایلانو کې کار کوي. له ما سره سیمسنګ موبایل ده، که چیرې له تاسو سره ایل جي موبایل وي، که کیو موبایل وي، که اوپو موبایل وي، که هر انډرایډ موبایل وي ملګرو، دغه طریقه یعنی په ټولو موبایلانو کې کار کوي. نو تاسو د هر موبایل کوډ خلاصولی شئ په دغه طریقه سره. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي. او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرته راوسه پورې تاسو موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره په دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو ملګرو لر به تاسو خپل موبایل شټ ډاون کړئ، یعنی تاسو به خپل موبایل بند کړئ. نو ګورئ دا پاور بټن سره روان دی ملګرو، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، او دغه رقم کله څنګه تاسو خپل موبایل پاور اپ کوئ یعنی بندوئ، دغه رقم به تاسو خپل موبایل شټ ډاون کړئ، یعنی خپل موبایل به بند کړئ. نو ملګرو کله تاسو خپل موبایل بند کړئ نو اوس ګوره په دې کې یو پاور بټن، په دا کوم بټن چې موبایل بندي کو خلاصېږي دغه بټن، او یو د اواز بټن، په کوم بټن چې اواز په زوره کېږي، او یو دا هوم بټن. دغه درې سره بټنانو ملګرو تاسو یو ځای کلک ونیسئ. نو ملګرو کله تاسو درې سره یو ځای کلک ونیسئ، ګوره بیا به پرېږدئ. اوس پورته له موږ سره دلته راغلی ریکوري موډ. ګوره ملګرو له موږ سره اوس دلته بیخي زیات اپشنان رالو. نو ګوره په دې کې له موږ سره یو اپشن دی د وایپ ډیټا فیکټري ریسیټ په نامه. دا ګوره زه تاسو ته لیک رانږدې کوم ملګرو، تاسو ته یې درښیم. ګوره ملګرو له موږ سره دلته یو اپشن ده د وایپ ډیټا فیکټري ریسیټ، دغه اپشن ملګرو دا کوم ګوره دغه اپشن نه تر دغه رالاندې وایپ ډیټا فیکټري ریسیټ، په دغه به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دغه کله ملګرو تاسو کلیک وکړئ نو اوس دا کوم پاور بټن چې د ملګرو دغه بټن به تاسو پوئ، او دا لاندې به یس کړئ او پاور بټن به پوئ. کله چې ملګرو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، ګوره له موږ سره لاندې وایفینګ ډیټا روان سو، دغه رقم اوس به د موږ موبایل دا وایپ کې یعنی ټول شیان به کلیر کې. نو ګوره ملګرو دا کلیر سو. اوس به ملګرو په دې کې اول اپشن ده ریبوټ سیستم نو، په دغه باندې به ملګرو تاسو دغه پاور بټن ووئ او دغه رقم اوس به د موږ موبایل ریسټارټ سي. نو ګوره ملګرو دا کومه طریقه ما تاسو در وښوله، په دغه طریقې کې کوم شان چې ستاسو موبایل کې وي، کومه ډیټا چې ستاسو موبایل کې وي، هغه ټوله وځي ملګرو. په ډېرو موبایلانو کې وځي خو په ډېرو موبایلانو کې نه وځي. دغه رقم د ما په موبایل کې خپله وځي، نو دغه رقم په زیاتره موبایلانو کې ملګرو دا ډیټا هم ورسره وځي. نو اوس ملګرو د موږ موبایل ریسټارټ سي، نو دغه رقم موږ هم لږ انتظار ورته کوو چې د موږ موبایل خلاص سي. نو ملګرو کله چې له موږ سره موبایل خلاص سي نو بیا یې څو نور اپشنان راړوي، هغه سټینګس لا کې وکړو نو دغه رقم له موږ سره به موبایل خلاص سي. نو ملګرو کله چې بیا له موږ سره موبایل ریسټارټ سي یعنی خلاص سي نو بیا دغه رقم شکل راځي. نو ګوره ملګرو دلته به اوس تاسو زبان ور وښایاست، دلته انګلیش زبان الریډي سلیکټ ده، تاسو به زبان ور وښایاست او لاندې سټارټ لیکلی ده ملګرو، په دغه سټارټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره دلته راغلی وای فای، که چیرې تاسو سره دلته وای فای هم سره مو کنیکټ کړی، له وای فای سره هم کنیکټ کوی شئ. نو زه اوس له وای فای سره نه کنیکټ کوم، دا لاندې سنیکس لیکلی دی، بیا په دې نیکسټ باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو دا آی انډرسټینډ اینډ اګری ټو د ټرم اینډ کنډیشن ابو، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ او دغه رقم دغه ملګرو تاسو یس کړئ او بیا په دې نیکسټ باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم کله چې تاسو ملګرو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ به تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ، تقریبا 1 منټ هم نه اخلي، او دغه رقم ګوره بیا موږ سره دغه اپشن راځي. نو اوس دغه نو تھینکس باندې به ملګرو تاسو ټیک مارک ولګوئ، بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دغه رقم ملګرو کله چې تاسو بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ اوس بیا تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ او دغه رقم یو دوه نور اپشنان راړوي، نو دغه رقم له موږ سره به موبایل خلاص سي. نو ګوره بیا دغه راړي وایي تاسو غواړئ چې له جیمیل سره ساین ان کړئ، نو زه فلحال نه کوم، زه بیا بعد کوم. نو دا سکیپ څنګه ته لیکلی دی ملګرو، په دغه سکیپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دې سکیپ باندې کلیک وکړئ. دغه رقم اوس دلته نوم غواړي، که چیرې تاسو غواړئ
دې ته نوم ورکړئ نوم هم ورکولی سئ، کوم نوم نه ورکوئ نوم تاسو مه ورکوئ. نو دغه رقم ملګرو زه دلته خپل د چینل نوم ورکوم، ما هلته کې ولیکئ ټیکنیکل او لاندې زه ورته لیکم زده کړه. نو تاسې خپل نوم ورکئ، هر نوم ورکوئ نوم ورکئ، کوم نوم نه ورکوئ ملګرو لاندې به دلته تاسو ته سکیپ لیکلی په سکیپ کلیک وکړئ. نو زه نوم ورکوم دا نیکسټ لیکلی ده په نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم دغه به ناټ نه وکړئ. کله چې تاسو ملګرو دغه ناټ نه وکړئ بیا به په دې نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ سئ او بیا دا نیکسټ لیکلی دی ملګرو په دغه نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ او ان پروګرس روان سو دغه به ملګرو تاسو سکیپ کړئ او دغه به بیا ملګرو تاسو دلته سکیپ کړئ او فینیش باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په فینیش باندې کلیک وکړئ نو تاسو کتلی سئ ملګرو له موږ سره موبایل خلاص سو، هغه سیمسنګ موبایل ده. نو دغه رقم نو په دې طریقې سره ملګرو تاسو کولی سئ چې د هر چا موبایل د موبایل کوډ ور خلاص کړئ ملګرو. خو دا یو دا ده ملګرو چې په دې کې ډیټا هم ورسره ډیلیټیږي. د ما په موبایل کې ډیټا ورسره ډیلیټیږي، په کیو موبایلانو کې ډیټا نه ورسره ختمیږي. ما خپله په کیو موبایل کې هم ټرای کړی ده. نو په دې وجه زه تاسو ته وایم چې په ډېرو موبایلانو کې ډیټا ورسره وځي او په ډېرو موبایلانو کې نه ورسره وځي. په سیمسنګ موبایلانو کې ډیټا ورسره وځي. په کیو له ما سره یو بل کیو موبایل ده، هغه کله ما په دې طریقه باندې وکړئ نو په هغه کې کومه ډیټا چې وه هغه نه ده وتلې، هغه ډیټا ورسره وه. نو ملګرو تاسو وکتل چې دغه کوډ ما څنګه خلاص کړئ. نو تاسو هم په ډېرې اسانۍ سره کولی سئ چې دغه کوډ خلاص کړئ. که چیرې بیا له تاسو ته کوډ هیر سي تاسو بیا په خپله خلاصولی سئ، د هېڅ ځای ته هم تلو ضرورت به تاسو ته نه وي. کوم چیرې ملګرو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو دغه ویډیوګانې موږ ستاسو لپاره جوړو، نو تاسو ویډیوګانې لایک کوئ هم. نو کله چې تاسو ویډیو لایک کړئ بیا موږ ته معلومیږي چې اوس تاسو ویډیو خوښه سوه. نو ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.